صورت ای بدتمیزه ته شرمېږي نه چې ته پردو تور سره پسې اوازونه کې او دا خبر راته وکړه چې ته څوک یې څوک زه د جنګي یم جنګي د غونډې کړي مالک یم ما پېژنې که نه ها ته جنګي اوې د شکل نه خو تیار کولنګي دا خبر راته وکړه چې څه ویل غواړي ما ته ته مې ډېر زیاته خوښه شو خو یو شی درته وایم په تا مینه م ځکه تیار ځم ګینې د خپله دنیا ډکه ده وا ای ښه نو لکه ته شاعر یم یا او ماته نه لګي چې سهار د چا په مخ باندې روت یم ټوله ورځ مې ګډه وډه ووته خوښه یې نه ده چې ما سره واده وکړي دا خوله دې سمه خوځوه ګینې اوس په دې کې کر یو شنه لښته راته ونیوم او ډډې پټډې به دې واړم اوس به زه تا سره واده کوم تا ځان ته کتې تیار د پیریانو سره ښه ښکاري ای جینې تیزي مه کوه زه سره مینه کوم راشه که نه دته ګوره وی ای جینې تیزي مه کوه ته خو زما د زړه م تپوس وکړه چې زما م خوښ شي که نه د ګټر مګې ستا په زړه کې خو زه ناست یم زما د څه پته دي ستا په زړه کې زه ناست یم ما دې څه پته لګي بس زما د طرفه تا ته چورلټ انکار دی ښه واه 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 ما ته مې انکارونه نه کوي زما غوندې داسې کوی هلک دونې په دې دنیا کې او ته پکې داسې شې ما به جینۍ کور ته جینکۍ ها ته پکې داسې شې ځه وا جینکۍ به پسې کور ته نه راځي چې یو کس ته ګوري نو شل درنه نور متاثر شي او زه خو وایم چې ستا تصویر خلک بوساړه کې کېږي که نه نو کېدی شي هغه بوساړه بیا منګکورې نه راکنی ځه تاسو په غولو وختي وو راځي او موږ ته غول راځي موږ ته سره جینکۍ جینکۍ راځي هسې کورکوریا یاره ملګري سوی زما دا مطلب ومایل چې لکه ته خدای پاک څه دپاره پیدا کولی نو ته د سره پاره پیدا کړې زه خو پتا بیا- کې خوبي څه ده لکه مطلب کو لکه جینۍ مې راوم تختوله بل هم رانه څوک راکوي نو دله خو نه څوک ورکوي او نه راتختولی شي هسې خور یو خبره مې کوله که نه بایا دا یو نیم ملګری او دا یو نیم خوری لکه د جمې د مازدیګر لکه د جمې مازدیګر چې څنګه تېر شي که نه پته مو نه لګي چاته چې دا څنګه مازدیګر وي د ده مثال د جمې د مازدیګر دی خو چې اوس د باندې راکېږم که نه نو بیا زر ویې ورته مې ویلي خود مې ورته ویلي دي ته ما باندې هر څه پرېږده زه پیشه ستا واده پیشه د کم دې واده مړی سیاسي بله هسې مور یې د منافقتوب دله دا خولم کږه کړې ده ته چې دا منافقه نه ده دې به دا ماکس لرې کړی دی دا خو خولې ونه کږه کړي که نو مور ته منافقه وایي زه پیشه زما ورور پیشه نو منافقتوب کې که نه لکه اوس دا ته د ده پاره کې او زما نه کې نو بس ته تا خو کارنامې تا ته ما ښه ویله ته د ده پاره کې او زما نه کې ما ته نور مه وایم پوه شوې دا خو زه په شرمولی یم خطه خو کې نه کنه دا ټوپک له خلا خوا دا څوک دی دا زما ورور دی خورې ګوره والله خو مې انګلا کړي وه ته ووایه بسه دا څوک دی جي دا مې ورور دی وایي ماشاءالله هلکه دا مې ورور دی. راشه او ښه السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا تاسو عادت دی ښه جي ډېره خطرناکه ډزې مو کړې جي دا ستاسو خور ده غاړه ورکړي اجلا نه دي جي یاره جي وایم اجلا نه ده خو دی کو اجلا کړه ماما معلوم روغه وسه وکړه جي غاړه مه راکوه اوس راپسې وننښلي نه ما نه خېږي چې مې دم خو نه دی کېنه کېنه راشه جي ورشه خورې هله دوی پتې جوړه کړه پاسه پاسه رونډه کې ډېر خو یې رکھتې جي خو دا کمه کړلې ما کړلی خو را تختولی ده یاره جي نو دې پښتوب کار کړی ما ته ستا پته نه وه خسر ورن وارې که نه د هغې ما ته به رنګ کړی ما به خسر ورن وارې که نه د هغې اجازت هم در کوم که نه خو ګوره تاڼې تحصیل نه ګورې تاړه تحصیل به نه یادې خوریا ما درته ویلي دي که ما ورته ویلي تاسو خو راپور نه دی کړی جي یاره جي بس که د لندن نه راغلی جي موږ ته خو دې داسې ویني نو چې دا موږ یو ورور دی لندن کې جي څنګه موسم وي لندن نه دغه چارلي چپلن نه بوټانو نه تختولي لندن کې موسم څنګه دی جي واورو په دې باران ورېږي که نه لندن کې چې جي د سړي جنازه کوي که نه نو هلته غني چې په تندي کې ځي غني به کوي او دا څه دي خو پاسه
څنګه دا سر کا ولدالي ونی خپه نشي معافي غواړو دا به د دې لږ نه غلطي شوې ده خوري ماما. دا سینټیک ور په ټولي دنیا کې ور یو یو مې لا ګوبوس اوبه ولا ورکه جلوال دې نشه خدای دې خو باسي زما د کور نه چړیاګر جوړ ګوډین خاطر یا دا خور دې خور مې شو سمته بیا هم زما د کور نه چړیاګر جوړ چې څونه شادوګان دي بیزوګان دي میلوګان دي زما کور ته را اے مورې ما ورته نه دي ما ورته ویلي دي اوس من کره بدماش راغلی سینا ګوره ماته پیسونی ګوره ستاره او خیره کوم شي اوس به قرقوري سټ کاته وړي ښه والله چې په پوکې ته ساو سینا ګوره بې غیرته دا ستار سمنم دې نه منم خاجي الله دې شکر کوي خو زه ځکه چې یو خې مې او عزت کومه یاره جی زما تاسو خیال ساتم عزت کومه هغه زموږ خپل شوی کنه او جی غم دا تو جی تاسو واده کړی دي لندن کې به کوي خو پاکستان کې به کوي جی پاکستان کې کومه پاکستان کې به څوک در نه کوي انګريزا یا جی ستا واده انګريزا کې مې سکه ستا واده کې نه وای بوختنه اے قرقوریا سر دې ته مخامخ ته اے او طالب څوک پاکستان کې در کی ورور سو خو دې خوښ کړی نه دي ما عزت اے بس خیر ده کنه خیر ده کنه روغو سره کنه مړی خو سره روغو کنه روغو سره کنه سینا ګره لاړ په یو کې دار کړی ګره دغه تاسو دا په څو او پسې چارج کوي شرور مې دی دا مونږ نه دی اوسي خوري تو بک ما سره ولدا شو ولدا سم نه سوړه دلته ګوره با دز مکه وکنه نو با سوش وکنه اوس خو روغه وش وکنه د دې جیمینه زه زنو زما ولی بس خو نه خو سبا زه مړ شم را ده نه مړه د دغه مته بیله بیله مري مړه چې ته خو ځان له غم دی دا ټوپک ته ولا ټول دې تور مخې نه ګورار سړی او ستا تور مخې نه خو څوک هم نه هېرېږي تا ځان ته خیال کړی دی زه خو ستا سیوا تور مخ دی مړه الکه نن زمون که راغلی کو بیا راغلی ښځه تا ته نه وځي د کنه خیر کم کما کال دي دا ټوپک ولا کېل کوټه کې ولا کېل اوس یې ټوپک یې ته واخلې بیو د خو زمونږ دا ټول ټول مرګ ما ونیسه تماشا اوس په پټه تماشا ته مراس کوه مراله جی بس مراله جی غسر صحت له نه ده کنه اصلا کور نه جوړ شي ویني تماشا اوس په پټه د مړه انګریزي اوس انګریزي چپ راشي شینه راشي یا خبره ختمه کړه خو بیا کو کپه ساده کو بد مې نه سره ګم حاجی خا کیسه ختمه کړه په حاجی کیسه بس ختم راځي دا تو یا چې ما تور سي وکاوه تورا دا ګولې خو چینو هغه تور بشي دا ګولې خو چینو جی پریوانو وختو قسم دې لندن هو لندن ډیر خیره پاکستان نه هلته کمینه خو زکه ګوره دی یادوم چې کوم سړی د پاکستان نه لندن ته لاړ شي بیا لندن مدي وي خپل پاکستان او ما ورته ویلي دي چاته سپک سړی سپکې خبرې کوي وای د نر بچی راواچو ته د مور ویلو زما زوی لندن کې نو ما یالته څه کار کوي بیزوګانو له انګلیش پیریډ ورته ولته بيزوګان پیږي څو زمانه خبرې خبرو پیږي زمانه خبرې زمانه دیاړي کولای شي نه تاسو کار کوي جی جاړي سبا دیاړي غانې کوم جی د څه دا چټکی مزدوري خو نه کاټي موږ زکه خو داسې خراب شوی نور مې ما جاړه وته دا خراب وو مړی دا خراب وو چې دې نه تو ګډ وډو د دوست خدمتو که دا ها چې مې وړې وړه شینا سر کې به درس مولې روخي چې ګویا د 1000 بده وي ګور شینا دا الله دې خساته دې وختونه چې څو ورکړي یو کې مسر له تیر ورکو خبرې دا ته ما چې پاکستان ته راتلی نو چې تیر سپریګانی تا نه بین مين نه نار سره راوړې دي حاجی تاسو مې اورور کم زه دی خدي حتی کمر کې پراته دي پر ورشه یا پاک پروردگار زما په کور کې یو د جمعات د روسپیکل کمی ادم پکې برابر کو خدای مجاړه شینا خیر دی مجاړه څنګه ته نه وي خدای کو خدای ته سوي دا به ماته سوي مړه خپه په خپل قسمت دی با ټول والله چې عجیبه خلک دي
مور یې یو شان دي ضرور یې بل شان دي خور یې بل شان دي ما ته خصوصي دوا وکړه چې الله پاک مې د داسې خاندان نه ګورو ساتي ما ته مو وایه ولې زموږ په خاندان کې د څه شي کمې دی ټول کمې دی تاسو خاندان کې اوس دا پوره دی مور دې پوره ده څه ګډه وډه مړې نو ډیرو ته چې مو قتل کنه پیمیر ور د ماترو کر یو ریډو چې هغه به کله بن شنو چې په لته به و آباد ته تیار کر ریډو دی سترګې پوه شوې نه سترګې شوې دي. اتمان څه په سلو کاږي له پر اثرو ما ورته ویلي دي اوس خبره شوې ده اوس پرې اوس خبره شوې ده یاره خو پښتون دی د پښتني مور بچی دی ګوره چې یو خبره کوي د کوم په خبره کې شي نه مرګ یې په ځان ده یو ویزه کوم با ته زم دغه ما به څنګه یورپ ته تا به زه بلېږم یاره په ولدا چې زمانه ما زه به سبا موږ ډایرکټ کارډ لګي ولا سبا یا زما بابا به څومره خرچه راځي دا هر خرچه زه بلېږم ته کې خو دې ځای مو خرچې په دې کې مړه او خیر به غلطه راکنه ای دا نوز بیا راوځه ماما زو خوري زو ماما د څه کار دی زو سره دروازې پورې زم زمانه کار دی وزرا خبره نه کوم ورګه دی خو باسي خلاص یشینا او د احسان باندې د مرګ پورې نه کوم ځکه چې تاسو ما د قدر عزت ډیر خیال وساتل د یاد عزت او غوړې د راپورټ نه مساته یارو تاسو نیم چې خپل نیم ما جنگي جنګ د خوشاله کا د کابل په جنگ کې زاده په مخه ده زه ورته راغلم جنگ دی د خمونیاتو باسي په خپل غړي وړو شي نو چې دا څه کولې غاړه ورکه دې کومې ها الله دې خوشاله کا دا سړی ماته لیوانې ښکاره ماته ټیک نه او خدای دا څنګه غاړه ورکه زه ته مونږ کنه چې زمارو په یورپ کې راکېره کینه دی زما د څه خپوسو سم ډیر خراب شي رور مړی هغه ټیک کړه او سړی خپله مچینګه وه دغه شان ګډ وډم لېږلی وو ګډ وډ ته واپس راغلی دی مړی الله نو چې دې تلو کنه دونه غوړ په دې کټ کې نه راتلو خلک نه خلک سینا دې راشه کنه راشه راتاو شه دا سره خو اوس دې په تمیز خبره کوم اوښې مې بدماش دی اوښې او که نه چې ته ما دا ټوپې ځکه اوس خو ټوپې په سر داسې کېده ګورې داسې نه لږ بیا داسې موز ګرځوم خدای دې به خو باسه دا خو داسي دا به په خوا چې وړو شینولي کولی او کوک شینولي به پکې ایشي چې به وړو شي کله به داسې دا کله داسې او خیر تیار کوک شینولي دی زه په خلک یارومه زه لګا مو زما د روسو د بدمعشان خلک زره د سر د لولیا اره تیار ده د هسپتال لوټه په هغه څوک څه خو زما دا زیو د ارور می تیاری ما ورته ویلي دي چې هر سړی دی به اوس پیرا په غاړه کړی دی او خبره مې ورغوس به ما سره نه کوزو په زما روسو سره کوزو طریقې دي زده کا د طرف ګرځنه بس که خیری اشته طریقې بم در نه ریشي خبرې خره چې الله پکې خیر واچو دا له کومه ته ټیک نه ښکارېده ماړه روره خدای ته وګوره تیار د کبار بنډل دی هغه ته تیاری کې تی ما ته پرې چې اسانه پیو باسه سینا بار خو دنه نه وځم مړه دا زه سیارېږم خو نه خو بار نه وځم بار نه وځم دنه زم دې غواګانو ته لږه بوتاوه کوم زه دنه بار نه وځم ګوره بس تا په مورې دا په زړه کې ذهن کې راغلي چې دا تیارېږي زما د پروا هم نشته دی اوس پاره د پیسې ته کینی پیسې دې بر سره اوس کې چې هغه څه غواړي والله هغه 400 غواړي ورکو به ودو بل او دې دې ما چاته مخه یې ها چې کوټه کې دی صحیح شو که نه او که دا اوښه مې رالی کار دی تا راته ووایه چې دا رور دې رسه په ورځ شوي دا د زیارت په ورځ د جمعې په شپه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دا ته وایي چې تاسو کې استاد کوم یو دی حاجو ته استاد یې ته په دې چړې تېره کې بیا دا کاټره جوړم اکرنګ لپاره ته په دې نه پوهېږې استاد یې داسې کار دی ملګري د خدای مسلمان ستا ته چاړي صفت کوي چارسدي ته رالو د عمردونه او جی او یاره خدای شته ماما خو یو کار هم نشته دی په کار هم که ځان سره ورو ورو ته شګردان دی نو بس او ته نو بس
زه به دا به نه خم شي او زه به نه سم شم دروغ دا وانه خو دا دې واغستو که نه د ګاډو نه ټیپونه پټوي څلو شونډې به دې پټوي زه خو غل سړی نه ساتم نو دا غل دی که نه غل سړی خو دا غل دی دا کمقل دی چې دا ډاکټر نه مو علاج شروع کړی دی کمقل دی چې دروغ وایې اوه شاګردان دی هغه دي که نه او که دا دې ځان سره واغستو ښځه دې کړې ده او جان بس هغې ته صرف وایه پخوه او ده پسې رالېږه صرف خوراک کولی چې د کار دی دا زمری دی دا ته خو ما ته یو کار واله که ته ځه د انجل لا پوګه که د انجل لا پوګه که نه ته پرې د انجل لا پوګه که د انجل لا پوګه شابه ای ورځ ته ته دوه شابه ورګه ته مړه خواشه استاد پوګه که ته پرې دا کنه استاد یې پرې کړه په دې کې کنه لکه دا پوګه که شابه ته پرې دا لکه خوک به کې کنه نو څه ده که شابه اوس په واچ روټۍ نه خوړلې اوس په واچ روټۍ ته نه دا خوړې ما ته معلومي دا څه کار استاد یو خبره کار نه وروره. نو دا کار نه دی استاد یې کولر به پیراډه کې د پتیلی دا چې دا پتیلی نه دا پینځه پیاله د پینځه چې نه کومه پینځه ما ته ما دغه ته غواړو د انجو کار ما ته خو د خدای مسلمانه بل اوسه به دوا کوم ته کسان دي راس مړلو لاس دولسه کا مال کارونه خراب دي چرته رسي نو زه تاسو هم کوټه دي کارونه خراب دي دلته ناڅي ظالمان استاد دا د خدای مسلمان ته ماشاءالله تاسو څونه په قطار गाड़ी ولاړ دي ولر دي رو نوم دسري عبد القيوم جی عبد القيوم موبایل نمبر دسري 313 ها 670 ها 973 والله خوري نمبر دي ګول نمبر دي شينا دا بس کوم برګریا دا شکار وو ته څنګه کې مصری پېشتا غسر کې نه هغه سره پدې کړ بس سره کړه ما سره کم دي اسانه سره کم دي بس سره به ما استاد نو تر بس ما تاسو راځه کېږم ها شينا ته کوم ته بچي چاته وې چاته ويم کنه واده ما کړل یو کوټه ته ځم غاډي وړه مړه زبون خپل خزره به مزدوري نه کوم څه مور خپل له دوسه پورې نکړه او خزره باندې نه کړه ما ته مې خزي ویلو خزه راته ویلو لا مزدوري کوم خواري مزدوري خزره تویلو زه اصل کې دا ده که دا یتیم نجی خز یتیم نه ما خو یا تاسو خدا دې واغستو کنه ولا مدي یتیم خو څوک داسې نه وای ما یا جی گزاره وسره کوم لا مرد ما مولو کې غټ کړی د خدای مسلمان دا مې خپل خورایری دا یو کس په چوټي کما نه یو کس په چوټي کما ما یو نه کړه دوانه بدا کې کنه نو ها یو کار وکړو تنخواست څونه ورکې دروازه څونه ورکې نه مالې برابر راشه خو ته دې کې نه کو راځه شینه نه کو راځه پیسې پکې نشته ری بس کومه نشته ما قصه کومولي زه دلته یو استاد زه به درې د کور نه پیسې راوړم او دلته به دیاري مزدوري کوم هلته به وړم او واپس پرې راوړم ته به یې ویلې ورې بچه شو که نه ورته مې ویلي دي راځه زه تر خیال دی راځه نظم د سره تا سره نه ولکه ته تنخواه نه ورکوي نه ورکوي به ځه زه تا نه یو تپوس کوم ته ماته ده ووایه که نه چې تریشل خورې په دې کور کې نه دې شروع کړي دومره دوړه دې راغشتې ده لږې میرات اوبه به دې چلقو کړې وې که نه ګوره خواښې چې کار کوم که نه نو هم راته غوسه کېږي او چې کار نه کوم نو بیا هم راته غوسه کېږي په یو کې مې هم نه پرېږدي نو چې کار دې د مور په کور زده کړو نو ما کره به دې کار کړو پنګړي اخلې که نه وای دا حجره ده کور خو لرې دی دا رې څه وکړه خدای دې مخروق ته ورشه بوټان راواله دا ورسې مرداره خو نه ده چلته دې ویشته مردار څخه بین تی تلو سکابین به تا نه دي او سکابین به ستا د مور نه ځي زما د بوټانو نه ولې سکابین ورشه راواله چا به ای خلکه پنګړي اخلې که نه راځه ستړې مشي السلام علیکم څنګه یې خورې ښه څنګه یې خورې ته خورې یو ګوټه بخور هغه اخله هلته کښېنه زه لومبي ځل مې په دې کلي کې ولیدې منیارې والا خو موږ کره راځي خو هغه بوډۍ ښځه ده او زه د ډېر وخت نه پېژنم ته په لومبي ځل دې خورالې رقم ځای یه کوکو ګل زه د وزیرستان یم خو بس دلته هم چارسده کې کرۍ باندې کور نیولی دی بس دا بنګړي خرڅوم دنداسه خرڅوم رانجه خرڅوم روریان مې شته نو شپږ خویندې مې دي یه لورې ویم دا د نرتوب دی ښه خبره ده چې مزدوري ځان لکې خو ګورې چې چېرته ګرځې که نه نو په پټ مخ ګرځه نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي کوکو ګل ډېره ګرانه ده بس دا دعا کوه چې خدای دې چاته محتاجه کومه امین او خور دا واخله مونږ کله ګیلاسه ګاونډیان وړی دی الله د مخ د خاورو د لاندې ته چې ته په جام کې به دې راغشتې وې که نه موس په شرمونو شرمې
داسې خبره ده خو بس کې یا په دو یا په جام بس جګړې مه کوه خیر دې ځه. یا لورې یو تپوس مې رانه کو په دې سترګو مې داسې خوږه ولګېدې که نه یم کېدن واده دې شوي دي ولی خیر خو دی څه چل دی یو خو زما په خبره کې رادانګه مه مور کېږه مې ما زه د هغې نه تپوس کوم دا بنګړیواله د سر رشتې له نه ده راغلې چې رشتې ګوري خورې تو ښایسته دي وړي څنګه ښکلې خورې په میکاپ مزه دی. مات پیکي. وای څنګه ښکلې دی دا په څو دی دا خو ګران دي خو تاله په 50 باندې یو درکمه. او دې کې سره سرخي شته نه اره سره ختم شوي دا ګلابي پکې پاتې دي. ښه او ما له ښکلي کریم راټوښیې چې لږ سپینه د شوه دقې دپاره بده د کور د خدمت نه د غوا د ساتلو نه د غوا د لوشلو نه به د رقم میکپونو راته دوا شوې ده. او وی خورې سره بنګړي در سره نشته دی چې دا له واچې لاس کا دا ستا په لاس نه برابرېږي ستا خو لاسونه نه دي تیارې د اوښ پې دي